قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکي. د طالبانو د محدودیتونو دوام دغې ډلې تر بلې خبرتیا پر روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د قضیې راجع کول. د دې محکمې څارنوال وایي چې ډېر ژر به د طالبانو د دوسیې په تړاو حکم صادر کړي. د طالبانو لخوا ناقانونه نیول کېدل. دې ډلې په کابل کې د ناروې کمیټې یو کارکوونکی نیولی او شکنجه کړی دی. حزب الله د اسرائیلو پر مرکزونو راکټي بریدونه کوي. او د برمته شویو په هکله حماس ته د ټرمپ خبرداری. بشپړ خبرونه. باوري سرچینې وایي چې طالبانو تر بلې خبرتیا پورې پر روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو زده کړې بندي کړي دي. سرچینو اشتسو ورځپاڼې ته ویلي چې دا پریکړه د دوشنبې ورځ د خصوصي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اورول شوې ده. یوې سرچینې اشتسو ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت د روغتیایي بنسټونو مسؤلانو ته ویلي چې دا امر د دې ډلې د مشر هبت الله اخندزاده لخوا صادر شوی دی. د طالبانو لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په قابلګۍ، نرسنګ او نورو طبي څانګو کې د نجونو زده کړې تر بلې خبرتیا بندې دي. ورته مهال د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شارج دافیر رابرټ ډیکسن د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغې ډلې یو ځل بیا ښځو ته زیان رسولی دی. هغه زیاته کړې چې له طبي انسټیټیوټونو د نجونو راګرځول په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو روغتیایي ننګونې لا ډېرې وي. طالبانو په تېرو 3 کلونو کې نجونې له 6 ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه راګرځولې دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د دوسیې له راجع کېدو سره جوخت د دغې محکمې لوی څارنوال کریم خان ویلي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې د قضیې په تړاو حکم صادر کړي. کریم خان دا څرګندونې د دوشنبې ورځ په لاهې محکمې کې د غړو هیوادونو د 23مې غونډې پر مهال کړي دي. د لوړپوړي څارنوال یادونه کړې چې یو ټیم ګمارل شوی څو دا قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. هغه ویلي چې د دې قضیې په تړاو تر څېړنو وروسته به ډېر ژر د محکمې د حکم د صادرېدو غوښتنه وکړي. کریم خان د دې غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د جنایت د قضیې په هکله نور جزئیات وړاندې کړي نه دي. د یادونې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیې، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د ښځو له حقونو د سرغړونې او بشریت ضد او جنګي جنایت اړوند نورو تورونو دوسیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړې ده. دغو 6 هیوادونو له دغه محکمې غوښتي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دغې ډلې د جرمونو څېړنه وکړي. بلخوا د افغان ښځو له حقونو ملاتړو بنسټونو تل ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې د بشریت ضد جنایتونه کړي. ځایي سرچینې وایي چې طالبانو په کابل کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې یو کارکوونکی نیولی او شکنجه کړی دی. سرچینې اشتسو ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو دا کس د روانې اونۍ د شنبې ورځ د کابل په فروشګاه سیمه کې نیولی او د 2 ساعتونو لپاره یې په یو غیر رسمي ځای کې بندي او شکنجه کړی دی. دا کس زمرد خالد نومیږي او دا مهال یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې خالد د طالبانو د شکنجې پر مهال د پښتیو په برخه کې قوي زیان لیدلی او اوس مهال د درملنې لاندې دی. طالبانو 2 کاله مخکې هم زمرد خالد په کابل کې نیولی و او شاوخوا 3 میاشتې یې بندي او شکنجه و. تر اوسه د دې کس د نیول کېدو لامل څرګند نه دی او د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې طالبانو په وار د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو کارکوونکي نیولي او بندیان کړي دي. په لبنان کې د اوربند له اعلان څخه یوازې څو ورځې وروسته حزب الله د اسرائیلو مرکزونه په راکټي بریدونو سره په نښه کړي دي. ABC نیوز راپور ورکړی چې حزب الله د دوشنبې ورځ د اوربند له هوکړې څخه د سرغړونې په غبرګون کې په روي سات العالم سیمه کې د اسرائیلو مرکزونه په نښه کړي دي.
حزب الله ادعا کړې چې دا برید یې په لبنان کې د اوربند د پرلپسې سرغړونو په ځواب کې کړی دی. ورته مهال د اسرائیلو پوځ منلي چې حزب الله 2 راکټونه د اسرائیلو پر شمال توغولي دي. د اسرائیلو د پوځ ویان ویلي چې دا راکټونه په خلاصو سیمو لګېدلي دي. د دې پیښې د زیانونو او تلفاتو جزئیات نه دي خپاره شوي. ورته مهال د لبنان پارلمان مشر او د حزب الله غورځنګ ملاتړی نبیه بری تل ابیب له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړی او د لبنان له سویلي سیمو یې د اسرائیلو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. بلخوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سعار هغه تورونه چې ګواکې تل ابیب له اوربند څخه سرغړونه کړې رد کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ حماس ته ګواښ کړی چې د 2025 د جنورۍ تر 20 پورې برمته شوي کسان خوشي کړي. فرانس له 23 د سې شنبې ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ دا څرګندونې د ټروټ ټولنیزې شبکې له لارې په خپاره کړي پیغام کې کړي دي. ټرمپ ویلي هغه کسان چې د دې جرم مسؤلان دي مجازات وشي. د امریکا منتخب ولسمشر زیاته کړې چې ټول د برمته شوي کسانو په هکله خبرې کوي خو څوک یې د خوشي کېدو هڅه نه کوي. دغه په وینا برمته کوونکي به داسې سخت مجازات کړي چې د امریکا په تاریخ کې یې ساری نه وي لیدل شوی. د یادونې ده چې په غزه کې د اسرائیلو جګړه د 2023 د اکتوبر پر 9 د حماس له برید وروسته پیل شوې ده. د حماس په دغه برید کې 1208 اسرائیلیان وژل شوي وو او 251 نور برمته شوي دي. د راپورونو پر بنسټ له هغه وخت راهیسې د دې برمته شوي کسانو یو شمېر وژل شوي او د 15 مړو په ګډون 90 کسان حماس سره پاتې دي. ټاکل شوی چې ټرمپ د 2025 کال د جنورۍ پر 20 د امریکا د 40م ولسمشر په توګه د وفادارۍ لوړه وکړي. قدرمن لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. د ملتیا مو مننه.